وایي که اړتیا شو موږ به د افغانستان دننه پوځي عملیات وکړو. خو جواب کې د افغانستان دفاع وزارت وایي هر چا چې په هر بهانه او عنوان افغانستان پر حریم باندې تجاوز وکړ د عواقب او مسؤلیت به پر خپله غاړه وي. موږ نه چاته ضرر رسو او نه بل پرېږدو چې موږ ته ضرر ورسوي او نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف لوډیوه راډیو سره په مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو د نښه کولو لپاره که اړتیا شوه نو په افغانستان کې به هم عملیات وکړي. خواجه آصف زیاته کړې د پاکستان له سلامتیا څخه ورته بل هیڅ مهم نه دی او یو ځل بیا یې ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو تحریک په افغانستان کې دی. د یوې پوښتنې په جواب کې چې دغه کار به له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه وي وویل نه ځکه چې طالبانو ترهګرو ته ځای ورکړی. خو بلخو د افغانستان دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې یو ناسنجیده عمل او د اوبو خړولو هڅه ده. دغه وزارت ویلي چې د پاکستان رهبرۍ ته پکار ده چې چاته اجازه ورنه کړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې حساسیت پارونکي څرګندونې وکړي. یاد وزارت زیاته کړې هر چا چې په هر بهانه او عنوان د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ د عواقب او مسؤلیت به پر خپله غاړه وي. په قطر کې د افغانستان د سرپرست حکومت د سیاسي دفتر رئیس د پاکستان د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې افغانستان ته زیان ورسوي. موږ نه چاته ضرر رسو او نه بل پرېږدو چې موږ ته ضرر ورسوي او نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو. دا زموږ تګلاره ده. خو هر ماجراجوی باید مخکې له دې چې د دې ویاړمن ټاټوبي په لور کاږه وګوري باید د تیرو یرغلګرو تاریخ ښه مطالعه او عواقب یې وسنجوي.